د چارو یو شمېر کارپوهان د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له لوري افغانستان کې د فاطمیونو وسلوالې ډلې د فعالیت وړاندیز په سپین سترګۍ د یو ګاونډي هیواد په چارو کې مداخله ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د افغانستان د یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د ایران له لوري جوړه شوې د شیعه افغانانو غیر قانوني وسلواله ډله فاطمیون بهترینه ډله وبلله او د افغانستان حکومت ته دا وړاندیز وکړ چې دغه فوق العاده ډلې څخه د ګټه واخلي. فاطمیون د افغان شیعه ماجرو هغه وسلواله ډله ده چې ایران د خپلو نیابتي جګړو لپاره کاروي او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره په سوریه کې جنګوي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان ټولو بدبختیو کې ایران ښکیل دی او آن هلته له میشت افغان مهاجرو څخه هم ناوړه ګټه اخلي چې تر اوسه سلګونه تنه د نورو هیوادونو په جګړو کې وژل شوي دي. دوی وایي ملګري ملتونه او د بشر حقوقو نړیوالې ادارې باید د یاد هیواد د ظالمانه کړنو خلاف اقدامات وکړي. نه تنها مداخله بلکې د افغان دولت او وزیر خارجه جناب اتمر صاحب باید ایران سره ټول اړیکې قطع کړي، ډیپلوماټیک اړیکې باید ورسره وشکړي، خپل سفیر وغواړي او دوی سفیر او د نور ارګا بارګا وروسړي، نور د ایران سره قطع روابط او موږ پوهیسه د ایران سره جنگ پوهیسه او فاطمیون ټول مهار کړي. د غټسوسي تورستان دي د فاطمیونو په نوم د مجرمین دي ډېر غټې جزاوي ګناوې کړي دي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي ایران تل د افغانستان دولت د ضعیف کولو لپاره کار کوي او د وسلوالو طالبانو په ګډون د نورو ترهګرو ډلو ملاتړ او مرسته کوي. د دوی په نظر د فاطمیونو په فعالولو سره ایران اوس غواړي افغانستان کې د سني او شیعه ورونو ترمنځ فسادات او لانجې رامنځته کړي. ایران تل د سیمې هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې او دا اوس چې کوم ښکاره مشوره افغانستان ته د فاطمیونو ډلو د لیږدولو په باره کې او فعالولو په باره کې کړي، دا هم ښکاره مداخله ده په افغانستان کې او غواړي چې دلته د سني او شیعه ترمنځ کوم په امن کې ژوند چې دی، کوم سولیز ژوند چې دی، هغه هم د فساد کې ښکیل. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکي هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څرګندونې پارونکي او د ګاونډیتوب د اصولو خلاف ګڼي او په دې برخه کې ترې د ځواب غوښتنه کوي. تیر کال هم د افغانستان حکومت او ایران ترمنځ اړیکې تهران ته د وسلوالو طالبانو د هیئت د سفر په خاطر یو څه سړې شوې، خو لا هم د ایراني چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې او سفرونه کیږي.